رائټرز خبري ادارې ویلي دي په ایران کې د سختو بندیزونو باوجود بیا هم د مهسا امینی د مرګ د وجنې په ضد احتجاجونه د ایران تر اتیو خارونو پورې غځېدلي دي. د ایران صدر ابراهیم رئیسی ویلي دي د امینی په مرګ ټول ایران غمجن دي خو چاته به هم د ګډوډۍ اجازه ورنکړي. د ولس د ځان او مال تحفظ د اسلامي جمهوریت ایران سره کرخه ده او په هیڅ صورت کې د خلاف ورزي اجازه نشو ورکولای. د داسې یو عمل هم اجازه نه ورکو چې د ټولنې د سلامتیا په لار کې خنډ جوړيږي. د ایران سرکاري میډیا ویلي تر اوسه په احتجاجونو کې تر 140 پورې کسان وژل شوي دي خو د بشري حقوقو ډلې وايي دوی ډېر اندېښمن دي او غني چې مرګ جوړلې به لا نور زیاتې وي. At the UN Human Rights Office are very concerned by the continued violence. موږ متحده قومونه په ایران کې په مظاهرچانو د تشدد د ځمکني او موبایل فون بندولو د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په تړلو اندېښمن یو. په دې خبره هم فکرمند یو چې د 14 سپټمبر څخه د زرګونو خلکو په احتجاجونو باندې امنیتي ځواکونه ډزي او تشدد کوي. د امریکا په خوانی خارجي وزیر ویلي د ایرانی خزو او احتجاج کوونکو لپاره اندېښمنه ده. د ایران حکومت یوازې د خلکو حقوقو محدود کولو سره په زور په واکه پاتې کېدل غواړي. په خزو د خپل سره نظام مسلط کول په دغه کې یو عمل دی. زه د ایرانی خزونه ډیره متاثر یم په خاصه توګه حق خزي چې د خپل حقوقو لپاره غږ پورته کوي. دا وخت په سړکونو احتجاج کوي او هغه چې حجابونه لري کوي ځکه چې په دې کې خپل خوخه پکار ده لازمه کول نه دی پکار. باید دوی خپل د ازادۍ ژوند تیر کړي. په نړۍ کې د جنکو د تعلیم د حقوقو مبارزه او د سواد سره تعلق لرونکي ملالۍ یوسفزۍ هم ایران کې روانو احتجاجونو ته غبرګون ښودلې دي. Women's rights are still denied in so many parts of the world. د نړۍ په یو شمیر برخو کې اوس هم خزو ته د حقوقو ورکولو نه انکار کیږي. دا یو ډیر اسان حق دی او بنیادی دی چې خزه سواغوندي باید دا فیصله خزه په خپل وکي. دا ورته نه دی ویل پکار چې حجاب واچوا او یا یې ماچوا. زه د ایران او د نړۍ د ټولو خزو سره ولاړ یم. زه واقعي په دې خبره حیرانه یم چې دا موږ په کومه دنیا کې اوسېږو. زه بهشکه د هغه خزو ستاینه کوم او ورسره ولاړ یم چې د خپل حق لپاره راپاسېدلې دي. زه د دوی همت او بهادرۍ ته خوشاله یم او هیله کوم چې आवाज به واوریدل شي. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو فرانس، سپین، ترکیه، شام او امریکا کې هم د ایران احتجاج کوونکو په ضد د تشدد خلاف احتجاجونه شوي دي. رائټرز خبري ادارې ویلي تهران کې د فرانس سفیر ته په دې خبره هم احتجاج شوی چې ولې فرانسوي چارواکي د ایران په ضد احتجاجونو کې برخه اخلي. افغانستان کې واکمنو طالبانو د هغه لسګونو خزو په احتجاجي لاریون هوایي ډزې کړې دي چې د ایرانی احتجاج کوونکو سره د یووالي لپاره لاریون اوخکلو. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ډي سي.